یا عادي و عادي انسان یم او زما خپله دغه نظر دی چې میډیا ده او اسیم ته استعمالی او ته د پښتون په نوم باندې مشهور یې که په دغه وخت کې ستا په وطن کې څه حالات روانې ستا په وطن کې څه خبرې روانې دا خبره په تا ضروري ده او دا په تا فرض ده چې ته یې وکړې. دقیقا او الله د اجر د کیسه کې ورور د هغې د خاطره د هغې د خاطره زموږ تل ستایم او زه یو شی بیا هم درته وایم یوازې ملایان نه باید په دغې اړه بحث وشي. ته پوهېږې چې په تېره میاشت کې دننه په پښتونخوا کې څومره خلک وژل شوي، پوهېږې چې دننه په پښتونخوا کې څومره خاوره د پښتنو خپله د پاکستان مرتد فوج لاسته راوړي، پوهېږي چې دننه په پښتونخوا کې څو محدوده قوانین چې دی رامنځته شوي چې د پښتونخوا د عام ولس کار ته ضربه رسوي، پوهېږي چې په پښتونخوا کې دغه نوی قانون چې راوتلی چې په تاسو باندې حتی که سولري بجلي ولرئ ټکس وضع کیږي. بنام دا ټولې هغه مسایل دي چې د یو عام سړي په توګه باید تم مطرح کړي، زه باید مطرح کړم او خدای پاک دې همیشه ستا خوله همداسې په سر باندې ټینګه لري او رب دې الله تعالی د تا خوله جاري وساتي تر څو پیغور ورکړي هغه سیاستمدارو او رهبرانو ته کوم چې قدرت لري، کوم چې ځان مشران بولي او ورته وښایي چې د هغو نه ستا فعالیت او ستا کار ډېره نتیجه ورکوي. د هغې د خاطره د زه همیشه ستایم ورور. اما زه یو ځل بیا درته وایم د افغانستان بیرغ کله هم چې ته لګوي معنا یې دا ده چې ته نور پاکستان په رسمیت نه پېژنې. لطفا دې ته ژمن اوسه. دا مې د ورور په توګه قدرمن شه قدرمن شه بس الله دې قدر وکړه او د لوی الله په امان. ښه وخت ولرئ. اللهم بلسه.